السلام علیکم د لالونو ګرانو کتونکو. بعضې وخت کې زه هغه کنفیوز چې ورته وایي که نه دوجاله کې پروت یم چې خبره څنګه شروع کړم او د کوم نه شروع کړم. ما سره چې کوم برخوردار ناست دی برخوردار ورته په دې وایم چې زما ډېر قدردان دی، نو الله دې کامیاب کړي. لږ وخت کې ډېر لږ وخت کې دې راغی په سوشل میډیا باندې او داسې حاوي شو په سوشل میډیا داسې قبضه وکړه چې ما ته دې سره دا خبرې کول اوس ګران غوندې ښکاري، ځکه چې کله ته سوشل میډیا کوله وکړې، یوټیوب کوله وکړې، فیسبوک کوله وکړې، بیکارجاني او بیکارجاني دا ټول خلک یې پېژني. ما ته بل چا وایي چې یاره ستا دا پروګرامونه مونږ ګورو خو ستا نوم نه راځي. نو ما ورته یاره بس پروګرامونه ګورئ. بیکارجاني لږ وخت کې راغی او ماشاءالله په شو بیس کې او په دغه کې خپګېږي خو به دې نه ما به شی ګورې څنګه حال دی بیکارجاني؟ خیر دی؟ ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسئ او دا ستاسو هغه مینه ده او زه په ډېر خوشحالېږم چې پوهه خلک مطلب ما اپریشیټ کړي یا زما هغه کار خوښ کړي او تاسو له زه د استاد درجه در کوم. سوشل میډیا ده تاسو یو خپل سټایل دی، زما یو خپل انداز دی، خو زما ایکسپیرینس هم کم دی، عمر هم کم دی. ظاهره خبره زما کار کې به ډېر کمې دی شي. نه او ما ته چا ویلي مو چې ستاسو انټرویانې به ما کتلې، نو ما بیا خپله سوچ وکړو چې د دوی انټرویانې کم ټایپ خلک ګوري او زما د انټرویانې کم ټایپ خلک ګوري، نو ظاهره خبره د هر چا په خپل کار باندې ښه پوهېږي. نو ستاسو انټرویانې چې کوم هغه به مې چی ور خلکو کتې مطلب مشران هغوی به پوه هغوی سره به ټایم او ګنټه یا ستاسو انټرویو چې کومه ډېره اوږده مې 40 منټ ما چې خپل ویورس ته وکتل نو ډېر تیزه د سوشل میډیا هغوی د 10 منټ نه سیوا څه نشي کتلی. نور ما ته هم پته اکثر به خلکو کال وکړو وټساپ چې تاسو د حاجي صاحب په شانتې تفصیلي انټرویو کوئ که نه، نو ما به د هغوی خبره به صحیح مو، خو ما بیا خپله دا سوچ وکړو چې حاجي صاحب کم خلک ګوري هغه مشران پویه مې چیور هغوی سره ټیم ما چې کم خلک ګوري نه کې ینګ دغه دي، نو بس ستاسو یو خپل انداز او زموږ خپل. بیکارجاني د کوم ځای دی، کوم علاقې سره تعلق لري؟ حاجي صاحب زه ضلع مردان تحصیل کاټلنګ بیا یې کې یو وړوکی کلی راځي تاریخي کلی دی شموزی بابوزی، دا دواړه کلي دي. خیر دی خو بیا ځان له تاریخ ته بیا ځان له قیصه ده، خو شموزو کې زه پیدا شوی یم او بیا خپل وړوکوالي تقریبا چې زلمیتوب ټول او ما تعلیم چې کوم دی نو هغه هم پرایمري و، بیا زمونږ هغه وخت کې تقریبا چې میډل هم شوهایم شو نو میټرک ما کلي کې وکړو او بیا بابوزی چې تاسو ته ما وویل دا څنګ کې ورسره کلی لږ غټ کلی دی، نو هغې کې بیا کالج و، نو بیا یې فیسي ما هلته وکړه او بیا نور دغه بی اے پورې پرایویټ. والد صاحب څه نامه؟ زما والد صاحب نصیب ګل احساس او هغه خپل یو ټیچر دی، شاعر هم دی، یو شاعر دی ماشاءالله. او زه که ما داسې څوک نه م پېژني خو چې ورته پته ولګي چې دا د احساس صاحب زوی دی نو بیا په دواړه لاسه سلام کوي. او زه ډېر خپل پلار نه والد صاحب نه ډېر زیات متاثره یم، سوچ کوم چې کاش زه داسې چا یاد کړی وم خو بس هغه ونه شي، هغه پلار دی او زه ډېر خوشحاله یم د هغه په هغه علاقه کې په زرګونو شاګردان کور کلي کې چې کوم ډېر چاپېره څومره دغه دي قدر عزت کړي. نو زما والد صاحب هم خپله ټیچر او هغه هم کوشش کوي چې زه تعلیم مطلب زیات کړم، دغه بی اے پورې بیا زده کړه، بیا کورنۍ تاسو ته پته زموږ د پښتنو دښمنۍ تربګنۍ او دغه حالات سیسټم وي نو په دغه وجه باندې بیا بی اے نه خو ما سم دا جراثیم څنګه دروختل سوشل میډیا ته راتګ او چینل کولاولو بیا پکې تاسو فلم ته هم راغلی؟ هغه څه خو حاجي صاحب خبره سي روایتي که نه وي زما د وړوکوالي نه شوق او دا خو زه تاسو ته حقیقت خبره کوم چې کله او دا ډېره زیاته د خوشقسمتۍ خبره ده کله کله زه سوچ کوم اتفاق برابر شي. تاسو اکثر د انټرویو کې چانه تپوس کوئ چې تاسو وړاندې کوم فلم کتلی، نو دا تاسو ته ایماني ویم چې ما وړاندې د پښتو فلم چې کوم دا یوسف خان شیربانو کتلی په ټي وي باندې، دا ما د پښتو هغه ټایم کې زما عمر ډېر زیات کم خو هغه خبره راځو شوق ته، نو د هغه ټایم نه زما به شوق و خو لکه دا خو سوچ تصور مې نو چې زه به خپله ځم دې کې به زه دومره خو هسې به مې شوق کوه انسان چې لږ ماشوم وي نو دی خیالي دنیا جوړي چې داسې به وشي داسې به وشي، حقیقت خو بیا بل شاني. نو هغه ټایم نه زما دا شوق و چې یاره که به مې کتل بدر صاحب به مې کتل یا چې زمونږ کوم جهانګیر صاحب ارباز صاحب ټول چې ما کتل نو ما به وی چې یار زه م اکټر جوړ شم. خو بیا د سوشل میډیا ته راتګ
نو هغه ما هغه شوق و چې ما ول دا غوښتل چې کوم دغه اکټران دي دوی سره زه میلاو شم نو هغه خیر د انټرویو به اوږدېږي ځان ته د لارې لکه پل کتونکي به برداشت کوي خو چې لکه سفر دی زه پورې څنګه راغی نو اکټران زما خوښ وو نو ما یو څو اکټرانو انټرویو وکړه نو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړه هغه انټرویوانې هغه انټرویوان چې زه اوس هم ګورم نو ما ته ډېرې ښې لګې کې یو خلوص دی بناوټ پکې نشته بس څه چې مو هغه تپوسونه ما وکړو نو بیا کار دومره راوستو چې د انټرویوانې ډېرې زیاتې شوې خلکو به هم ډیمانډ کوو ما ته هم پته ولګېده چې یاره دا کار به اوس تکې ستا نه خلک غواړي غوښتنه کوي نو بیا دغه اکټرانو سره انټرویوانو چې که سټار اکټران دي څومره چې کتونکو به کتلي او بیا انوال دومره شوم چې مخکې به ما یوټیوب باندې ډرامې کولې یوټیوب باندې زما ډېره ډرامې شته ډراماټسټ که نه ایز اکټر هیرو کرکټر ما هغې کې کړي نو بیا چې مې انډسټرۍ ته وکتل ماحول ته مې وکتل دلته داسې خلک مونږ سره میلاو شو چې د هغوی هغه سوچ مونږ سره میچ کېده هغه کیمسټري برابرېدله او نو بس دغه لګیا یو خو ستاسو هغه خبره چې دومره لږ ټایم کې دا هر څه وشو نو زه هم دغه یم چې دا صرف دغه وجه ده چې محنت سټرګل جنون لګن چې کوي نو هغه انسان ستاسو پروګرامونه ما کتلي دي او دغسې خلک د یو بل نه زده کړه کوي جی الله دې تاسو عزت وکړي چې ما ته د مشر یا د استاد په نظر ګورئ زه تاسو نه هم ډېره زده کړه کوم زما یو بچی زه ورته کله کله ورته یم راشي دا وګوره دغه شیان کوه تاسو ډېر ښه روان یې ماشاءالله په سوشل میډیا دا یوټیوب چینل دی څنګه فلم کې د قدم کېښو او فلم ته رالې ډرامې ته رالې فلم ته راغلو فلم ته چې ما وکتل خیر ما خو ډرامې کړې وي یوټیوب باندې خلکو به خوښولم او زمونږ چې کوم مخکې دور سیډي تاسو ته به پته وي او خو یو مافیا وه دغې خلکو بل څوک نه غوښتل ځکه نوي خلک راتله یوټیوب خو یو دنیا راله هر چا له موقع ورکړه چا کې هم څه نه څه ټیلنټ وي نو ځان دنیا ته ښودلی شي نو یوټیوب کې چې کوم زمونږ ډرامې دي نو شکر دی دا ډېر مطلب ویورز دي مینهوالو کتلي دي خلکو خوښي کړي دي هر کله چې ستا کار خلک خوښوي نو بیا به تا کې د مخکې کار جذبه پیدا کېږي تا کې به طاقت وي او انرژي نو بیا چې ما فلم ته وکتل خیر فلم که ستاسو ته زړه خبره وکړم نو زما د نیچر خلاف و خو هر یو کار چې کې هغه ستا نه یو ډیمانډ یو غوښتنه کې بیا به هغه کې بیا به هغه بل څیز سایډ ته کې مطلب که ما زه یو یوټیوبر وم هغه ځان له اوقاتو که زه بیا فلم ته رالم زه بیا ایز اکټر کار کوم بیا به زه هغه زه لر کوم چې زه خواجان یو یوټیوبر یم بس چې فلم کې هم څه کرکټر اوس هم دا جانان فلم کې ما کرکټر وکړو نو هغې کې یو سانګس چې کوم ده نو هغه لږ هارډ ته تاسو ته پته ده فلم سینما ته خلک راځي او کمرشل سیز جوړیږي نو هغه ما باندې څه څیزونه ښه نه م لګي خو نه لا مونږ دومره سټیبل یو دومره مضبوط یو چې مونږ انډسټرۍ ته راغلو ډایرکټ کرخه راکړه ګوجي صاحب چې نه دا نه زه داسې نه کوم مطلب زه یو سټرګلر یم سټرګل کوم دی ټایم کې نو کمې بیشې به هم ډېرې فلم کې انټري دې کله وکړه جانان نه دې وکړه نه جی دې نه مخکې ما فلم خانه بدوش فلم د عثمان صاحب هدایتکار شاید عثمان صاحب او زه دا د څه رول و هغې کې زما یو سینو خانه بدوش کې خو دا هم زه تاسو ته د زړه خبره کوم که هدایتکار شاید عثمان صاحب متخلق نه وي نو بیا ما فلم کې کار هم نه کوم ځکه بل ته هدایتکاران تاسو څنګه استعمالي تا باندې څنګه کار کول غواړي هغه چې ډایرکټر غواړي نو تا په وړاندې فلم کې هم دومره ډیمیج کولی شي بل فلم کې به څوک ګوري هم نه نو هغه بیا خانه بدوش کې یو سین وشو بیا ته صرف زما یې کې 2-3 سینه وشو اوس ملنګي فلم وشو کې یو 15 سینه وشو د شاید صاحب د کشر رور نو کار خلکو چې کوم دی لږ اکسپټ کوه ومنه او پرده خو تاسو ته پته ده چې پرده هر څوک نه مني ډېر ګران کار وي نو سټپ بای سټپ اوس جانان فلم کې چې کوم دی سیکنډ هیرو کرکټر دی او یو ګان هم پکچرایز شوې ده هیروین د سر څوک ده او هیروین هم چې کوم ده نو هغه ډراماټسټ ده ډېره تکړه نوري خان او زما خپل هم دا خواهش و دا ارمان و که چېرته زه فلم ته راځم نو چې ما سره هیروین پښتنه راشي هغه اتفاق داسې برابر شو چې هغه ډراماټسټ او فلم ته راغله نه فلم بالکل هغې مخکې نه دی کړی دا د هغې وړاندې فلم نن سبا تاسو په لاهور کې فلم شوټینګونه کېږي فلمونه جوړوئ ډرامه جوړوئ څه کوئ تاسو اوس راغلی لاهور ته مونږ بالاکوټ شوګران رالو ټاکیل ته ختمه شوه بیا ډبینګ سټوډیو چې کوم دا تاسو ته پته پېښور کې نشته بیا لاهور کې نو اوس مونږ راغلي لاهور ته او تقریبا چې ټول آرټسټان راغلي دي
نو لاهور کې چې ډابینګ وکړو بیا به واپس کو دا فلم به کله لګي؟ دا فلم خو مونږ اول ډیټ کې خو د 22 سپتمبر بیا چې کوم 29 بیا ربیع الاول شو نو اوس مونږ دا فلم چې کوم دی دا په 4 اکتوبر 6 اکتوبر باندې دا ریلیز کیږي په صابرینا. فلم ساز څوک دی؟ د فلم ساز چې کوم دی زموږ ډېر تکړه او نږدې ملګری دی اصغر چیما. څنګه چې د هغوی ډرامې کیدای شي تاسو یوټیوب باندې کتلي هغه په میلیون باندې ویوز اخیستې او د هغې وجه هم دا ده چې هغه یو کار پراپر کول غواړي د هغه شوق جنون لګن د هغه دومره دی داسې ګبین د مچو خطرناک ګبینانو ته لاس شي کنه ریسک هم دغه یو وجه ده چې دغه ریسک دغه ډاډهوالی چې کوم دی هغه کامیابۍ طرف ته بوځي. هغه یو کار د خېټې دپاره نه دی کړی چې یاره دی کې دی ماته بزنس هغه یو کار د زړه نه کړی کوم کار چې د زړه نه وشي نو هغه ظاهره خبره ده هغې کې هغه لګاو ډېرې هغه سمې خورې کو د خېټې نه کېږي بیا ته مجبورۍ کمپرومایز به کې هغې کې کمې بیشي ډېر راځي نو کوم کار چې د زړه نه کېږي دا چیما دا به د هغه نه تپوس کوو چې دا ځان سره چیما ولې لیکي او دا خو خیر هغه زما په خیال دا به هغه ته پته وي خو هغه یو یوټیوبر هم دی نو که هغه څه په دغې تکنیک باندې دغه نوم کېښودي چیما چې کوم دی نو ټیپیکل پنجاب د خلکو یو خاندان دی کنه خو د دې بهتر جواب به زه مخه په خپله درکړي. ذاتي تپوس یو کولی شم؟ ضرور. واده خو دې نه دی کړی؟ واده مې کړی دی شکر دی. کلي کې دی کړی؟ کلي کې مې نه دی کړی ما رشته چې کوم ده ما افریدو کې کړی دی. فلم کې بل واده ونه کې؟ نه نه ځکه اکثر چې دی کنه د فلمونو ته راغلي دي الله دې تاسو کامیاب کړي. د دې نه علاوه ذاتي یو کس ما ته خبره کوله چې کوم فلم انډسټریا سره تعلق لري یا ډراماټیسټ چې د دې نه به نغه نه جوړې د معاش ذریعه نه جوړې دا به د شوق تر حده پورې بالکل ساتي که د معاش ذریعه دې ته جوړه کړو بیا دې په نغري کې اور نه بټي. نه نه بالکل هم داسې سوچ کړی چې د دې نه علاوه څه کاروبار څه روزګار وغیره نوکري خو تاسو نه کړ؟ کاروبار هم لا مان دی کړو بزنس هم اصل کې زما خو خیر د سټرګل دور دی. دې نه علاوه چې زما کوم یوټیوب چینل دی یا فیسبوک ته نو زه هغه هم کوم او زه به دا وایم چې بس هغه زما بزنس هم دی او هغه زما روزګار هم دی. زړه زور دې ډېر دی الله دې کامیاب کړو. خو دواړه کار چې کوم دي نو ریلیټډ دي نو زیات مشکل نشته. مطلب که هغه زه یوټیوبر یم او یا دلته فلم کې کار کوم نو دواړه یو بل سره دا چې تاسو دلته مواد ملاوي شي هلته استعمالول شي. بالکل دا خبره ټیک. یوټیوبر ته څه وی نن سبا ډېرې چینلې دي خو واهیات ډېر راغلل. یوټیوبر ته خو به دا ووایم چې یوټیوب یو ماشین دی او یو کمپني ده او هغه د خپلو هغه ورکرو خیال ساتي کوم ورکر چې دغه یوټیوب دغه کمپنۍ له ښه کار کوي. اکثر ما د په وټساپ باندې بلا ملګري رابطه وکړي زموږ چینل مخکې نه ځي څه ټریک نو ټریک مرک نشته هېڅ ټریک هم نشته. دغه ټریک ته چې ښه کار کول سټرګل محنت چې کوم دی بس دغه ټریک دی. ټریک که وختي ته وري له 7 ورځو له میاشتو نو هغه هم چې کوم دی هغه نقصان وي. نو د یوټیوب خو دا پالیسي ده او یوازې د یوټیوب نه په دنیا کې هر یو هغه دغه چې د هغې پالیسي دا چې ته به ټیک ټاک کار کې سټرګل به کې محنت به کې نو یوټیوب دپاره هم چې ته څومره سټرګل کې څومره محنت کې هغه شان به هغه تا ته ریزلټ درکوي. کارجاني صاحب ډېره مننه چې نن دا زما ستاسو یو طویل نشست مو شو او ستاسو دا دیره ده په لاهور کې الله دې کامیابه لري او راننوتې په بل غرض وما. ګرانو ملګرو زمونږ مقصد چې دی د چا دلزاري د چا جذباتو ته چې کوم دی نو هغه مجروح کول نه دي. بعضې خبره بعضې وخت کې د یو اداکار صداکار د خولې نه وځي یا زما د خولې نه وځي نو هغه به تمه لرمه چې تاسو به هم نه مایند کوئ. او بیا زما څنګه چې یو کار صاحب وایي زما کتونکي چې کوم دي زه یو خبره کومه څه وخت کې ځینې کتونکي به داسې وي چې کمنټ به راغله نو بعضې وخت کې ناقابل برداشت وي. او زما د الله پاک ډېر لوی فضل دی چې تاسو که وګورئ نو چې ته داسې کمنټ به نه راغلي او تاسو ته مه وایي چې ستاسو پروګرامونه هغه خلک ګوري چې کوم میچور دي پوه یې د هغوی عمرونه زیات دي نو هغوی د ستاسو پروګرامونه هم خلک ګوري پوه خلک چې کوم وي هغوی بس یو خبره کومه چې د سوشل میډیا ده که نه چې موږ استعمالو دا ټوله دنیا ګوري نو په دې باندې موږ به خپل ځان داسې پیش کوو که نه بحیثیت د پښتون ډېر لوی تاریخ دی د پښتنو او ټوله دنیا کې قدر دی د پښتون
نو دې ته به چې کوم دی دې ته به نقصان نه رسوي سپکه خبره سپکې مشهور یعنی سپک کمنټونه هغه د خوشحال خټک خوشحال خان بابا یو هغه پسې چا تللي ده هغه دا و که نه ده چې خوشحال خټکه په درنو درونه او په سپکو سپکو د کیمرمین مزمل خان سره اجازت غواړو د الله په امان